حمد ومصلينا ما بعد اول خو تاسو ټول حجاج کرام ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د خوشحالي جید سره دوه کلن ځان روسته افغانان او ټول مسلمانان وتوانیدل چې بیا مکه مکرمه ته راسي د حج مراسمو د ادا کولو فرصت پیدا کی او موږ هم خوښ یو خوشاله یو ځکه ډیر ځان روستم دا فرصت لاس ته راغلی چې د الله جل جلاله د لوی فریضه ادا کړ نو کوم مسولین چې د امارت راغلي ټول اول حجونه دي ځکه د امیر المؤمنین له خوا اجازه نه وسه فرض نه وي څوک د نه ذکرو ته د پاتې چا باندې فرض وي هغه نو استثناء ممکن خو باید دا وایي دا ډیر یو د بریا ځای ده چې موږ افغانان خصوصا د حج اوقاف وزارت او نور اړوند ارګانونه وتوانیدل هغه آمادګیانې ونیسي چې حج ادا کول ته ضروري دي ځکه د صفتیل کې د ډیر نا وخت موږ خبر شو حج کېږي ادا کېږي خو دومره کم وخت کې هغه حجاج ستاین شي او 1502 حجاج رسیدل دلته او بیا مراسم کې ځنډ خان نه راتلل په اطمینان سره راتګ د ډېر افتخار ځای ده او د خوشحالي ځای ده او مسؤلین لپاره الحمدلله د خوښۍ ځای ځکه د ټول وتوانېدل خپل هغه وظیفه ادا کړي دا باید زه فکر کوم دا زموږ په اختیار کې نه و یعنې د افغانستان یا د حج اوقاف وزارت په اختیار کې نه و داسې دلته کوم خیمې نیول سوي دي او دلته کوم انتظاماتو هغو قیمتونه لوړ سوي وو د سعودي انتظامیې لخوا نو موږ مجبور وو موږ تنها نه د نړۍ ټول مسلمانان چې حج ته راغلي دي دا قیمتونه یې پرې کړي یا په نورو هېوادو کې لا حج ګران هم د موږ سره ډېر رعایت هم شوی سکل لکه څنګه چې موږ د منتظمینو خبر شوي یو د افغانانو سره ډېر فیصدي رعایت هم شوی ده نو دا لګښت چې کوم شوی دا د دغه انتظامي او د دغه حج د پروسې او د مراسمو لګښت او له موږ نه اخیستل شوی ده مجبور دا قیمت هم ورکوي سکل خو ډېر کم وخت یعنې میاشت قدر یې اندازه وخت درلود حج اوقاف وزارت اړیکې جوړې کړې او غوښتنې وسوې او مسایل ټول مطرح سو حجم د کاروم سو نو راتلونکي کالو کې دی چې وختي په دې باندې فکر وسی وختي دلته د سعودي عربستان له مقامات سره خبرې وسی او د افغانانو لپاره امتیازات ځینې وغوښتل سي او د حجاج لپاره تعداد طبي د ډیریږي سہولتونه ایجاد سي د اپارتمانونو په نیولو کې دغه دلته په مینا شریف کې د نږدې ځای د نیولو همداسې نور سہولتونه کوم د وسه پوروي باید حجاج ته فراهم سي